څو ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې په محمد خیلو کې د یوې زیرمې ویډیو یو پاکستاني خبریال خپره کړه چې په زیاته کچه کاپر یا مس چین هیواد ته ورڅخه استخراجېږي او پاکستان په میلیاردو ډالره ګټه ورڅخه ترلاسه کوي. موږ په دې ویډیو کې د خیبر پښتونخوا د معدنونو د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو راپور په لنډ ډول ستاسې مخې ته ږدو. تر پایه یې راسره واورئ. د پاکستان د FWO د راپور له مخې تر اوسه پورې د وزیرستان په محمد خیلو کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت 22,000 ټنه صادر شوي چې یوازې په دغه سیمه کې د 6,000 میلیاردو یا 6 ټریلیونه ډالرو ذخیرې شته. هره ورځ 1500 ټنه مس یعنی 4,500 ټنه په میاشت او 4,50,000 ټنه په کال کې استخراجېږي. د نړیوالې سروې له مخې پاکستان د 1.6 میلیارده ټنه سرو زرو ذخیرو سره په نړۍ کې په 10م نمبر دی او د 5.8 میلیارده ټنه د مسو زیرمو په لرلو سره په نړۍ کې 14م ځای لري. مالګه یې د 10 میلیارده ټنو سره په نړۍ کې 2م ځای لري. د ډبرو سکاره د 1.8 میلیارده ټنه په لرلو سره په نړۍ کې 2م ځای لري. پاکستان چې د معدنو پر کومو زیرمو تکیه لري او ځان له نړۍ سره په اقتصادي کچه سیال ورباندې بولي، هغه زیات شمیر زیرمې د پښتنو په وطن کې دي. په مومندرې ولسوالۍ کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د غوره شنو نیپراتو غرونه ولاړ دي چې په ترڅ کې یې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي دي. په سوات کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د زمرد زیرمې یوازې په مینګوره، شموزۍ او مکنباغ او نورو سیمو کې موندل کېږي. په چترال کې نه یوازې زمرد په پراخه کچه موندل شوي بلکې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د سرو زرو زیرمې هم شته. په باجوړ ولسوالۍ کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د زمرد زیرمې، په شانګله او شاوخوا کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د جیډ لوی زیرمې شتون لري. په کاټلینګ کې د ګلابي په خراج یو نادر ډول د میلیونونو ډالرو ارزښت لري. ملاګوري خیبر ولسوالۍ د نړۍ تر ټولو غوره او نادره بیټاساناید لري. مانسره وټکونډۍ کښې د کروړونو ډالرو په ارزښت پیراډاټ دي. د دې ترڅنګ په مانسره کښې د اربونو ډالرو په ارزښت د نیلم او روبي یاقوت ذخیرې موجودې دي. د تربیله لاندې په دریای سیند کې په ټنونو د سرو زرو زیرمې یوازې په شګلنو ځایونو کې موندل کېږي. د ماربل، ګرانایټ، ګاز، پټرول او ډیزلو زیرمې له دې پرته دي. یوازې په 11 میاشتو کې 15,43,000 بیرله تیل په کرک کې استخراج کېږي، خو د کرک اوسیدونکي د 20,000 روپو د نوکرۍ لپاره هره ورځ له یوه دفتره بل او له بله په بل پسې سرګردانه ګرځي، هیڅ کار او روزګار نه لري. په دې ویډیو کې مې په لنډه توګه ستاسې مخ ته د پښتانه وطن یو څه د معدنو زیرمې در وښودلې. په کومې ولسوالۍ چې مې یادې کړې په دې کې چې څېړنه وشي لا نور ډېر وسایل شته او دلته مې د سهیلي پښتونخوا د وسایلو زیرمې نه دي ښودلې. د هغه په اړه به په بله ویډیو کې معلومات له تاسو سره شریک کړو.